جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمن دوستانو، محمد حنیف مختار یم. دا ځل مو له غزني ولایت نه د دغه ولایت اړوند په بندي سلطان باندې درته ځانګړی راپور چمتو کړی. په دغه راپور کې موږ هڅه کوو چې دغه بند ته راغلو کسانو سره مرکې وکړو او د دغه بند ډېرې هغه ساحې تاسو ته په تصویر کې راواخلو چې تاسو تر اوسه پورې نه ولیدلې. دوستانو، لکه څنګه چې دغه بند د تفریح لپاره یوه ښه سیمه لري، یوه ښه جغرافیه لري. نن د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت محترم وزیر صاحب هم دلته شتون لري. له هغوی نه به هم د دغه بند په اړه چې دا چې دوی د دې لپاره په آینده کې کوم پلانونه لري مرکې ولرو. تاسو زموږ راپور تر پای را سره واورئ او موږ یوازې مه پرېږدئ. د سلطان بند د غزني ښار په شمال غرب کې په 15 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې په لومړي ځل د غزنوي واکمن سلطان محمود غزنوي له لوري په 420 هجري شمسي کال کې په ابتدایي شکل رغول شوی و، چې بیا وروسته د امیر حبیب الله خان له لوري په نوې بڼه تر پخواني هغه لاندې په پراخ ډول رغول شوی دی. دغه بند 15 متره لوړ او 210 متره اوږدوالی لري چې د شاوخوا 12 میلیون متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د سلطان بند له اوبو څخه د 15 کانالونو په واسطه چې 15 هغه یې پاخه او نور یې په خام شکل رغول شوي د غزني ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز او اندړ ولسوالۍ خلک د کرنې لپاره ترې ګټه اخلي. د مسؤلینو په وینا دغه بند د ژمي په موسم کې د زیاتې یخنۍ له امله چې د بند اوبه کنګل کیږي او بند ته زیان رسوي په مکمل ډول خوښوي، چې اوبه یې له ځینو نورو بندونو سره له یوځای کېدو وروسته ولاړو اوبو ته بهیږي. دغه بند له پسرلي وروسته تړل کیږي او بیا د جوزا او میزان په میاشتو کې 2 ځله د کروندو د خړوبولو لپاره پارچاو کیږي. د سلطان بند یوه برخه په 1302 کال کې ونړېده چې د غزني ښار او په دغه مسیر پرتو خلکو ته یې ګڼ زیانونه واړول، چې د خلکو په وینا د هغې برخې رغونه یې لا هم په مکمل ډول پای ته نه ده رسېدلې او بند د بیا نړېدو له ویرې تر 4 متره پورې خالي پاتې کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا وایي چې دغه بند د دایمي اوبو لرلو له امله زیات مهم دی او پکې د پانګونې ښه زمینه برابره ده. ښاغلي خیرخوا له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې د حکومت له پاملرنې سره سره شخصي پانګوال دغه بند ته د پانګونې په موخه راجلب کړي. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو دوستانو، بیا هم ستړي مه شئ. موږ دلته د بندي سلطان اړوند هغه کس چې دلته دنده لري او د دغه ساتنه او پالنه په غاړه لري ورځو له دغه سره مرکه کوو او د دې بند په اړه ورنه پوښتو. سلامونه. په لومړي سر کې مو ځان راوپېژنئ. السلام علیکم. زه معصوم د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی د بند سلطان د اوبو د بند مسؤل پاچ موپیز یم دلته اوسم. ډېره مننه حاجي صاحب. که راته ووایاستئ که لنډ د دغه بند په اړه راته ووایاستئ، دغه بند په څه وخت کې جوړ شوی دی، چا لخوا جوړ شوی ده او اوس مهال فعاله ده؟ د فعالیت دوره یې له کوم وخته فعاله شوې ده؟ بند ډېر سابقه بند تاریخچه لري. بند یو بند سلطان صاحب په نوم ونډه چې هغه ډېر پخوانی بند دی، تقریبا 1250 داسې کم موجود د قدامت لري. هغه دغه پخوانی بند دی. دغه وروسته دغه دیوال چې د اوس د کامرې په مخ باندې ګورې، دغه دیوال د بند سراج په نوم باندې یادېږي. بند سلطان هغه مابین کې دیوال و، دا بند سراج په نوم باندې یادېږي. د بند سراج د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دی. بیا تقریبا 10 کاله خرابه پاتې چې تړلی دی، زیان یې کو، بالاخره بنده کې جمع کېدلی خراب شوی دی است. بیا د بیرګټ شو او د لمات خان په وخت دوره کې د مغول په دوره کې بیا د څیرې شوی دی، غوڅ شوی دی، شاته بل کانکریټي دیوال په مابین کې کیر د پورته شوی دی، استفاده ته برابر شوی دی. نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دویم دیوال د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دی.
یعنی دغه اوسنی دیوال چې کوم ښکاري دا د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی له هغه بعده خو بیا نور کار نه ده پیښ شوی کېدو هر کل داسې کېدو چې پرځان ظاهر خان په وخت کې هم کار په باندې شوی دی ترمیم په حیث باندې داسې هغه کار نه دی په باندې شوی اساسي کار نه دی په باندې شوی فقط داسې کوم ځای کې ترمیم او کوم ځای چې مشکل پیدا کوو هغه ترمیم شوی دی نور بیا کار نه دی په باندې شوی ما د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی بیا کار نه پیښ شوی یو کار په باندې شوی دی چې هغه د کرزي په اول کول اول نه دوم کول باندې د کرزي چې بند مات شو هغه ځای دیوال دی چې په سر کې په توسل دلای وي هغه دیوال د کرزي په کول باندې چې دای مات شو په دوم کول باندې بیا شروع شو هغه کنکریټي دیوال پورته شو هغه نور کار پروژه داسې نیمګړی پاتې شو چې اوس دغه د سبب تقریبا بند 2.5 تا 3 متر پورې خالی پاتې کی یعنی هغه وخت کې بند مکمل پروژه تکمیل نشو د کرزي په وخت کې نه بالکل د کرزي په وخت کې تکمیل نشول هم داسې پاتې ده تننه پورې د اشرف غني دوره هم په تېره شوه اوس طالبان دوره ده هم داسې پاتې دي که راته ووایاستئ دغه بند څومره لوړوالی لري څومره اوس مهال او څومره اوبه ذخیره کوي د بند د سوره د خود دیوال حساب یې څومره چې لوړ دی 15 متره یې د دیوال ډبلوالی دی او 15 متره یې لوړوالی دی اوس په بند کې تقریبا نیم متر کم او زیات 10 متره اوبه په بند کې ویلوړي دي چې 15 متره بند خالی پاتې دی یعنی 10 متره اوسوب کې ویلوړي دي هغه 15 متره چې خالی دی په خاطر د هغه دیواله چې هغه د کرزي د دورې پروژه ده چې نیمګړې پاتې ده هغه 15 متره موږ خالی پرېږدو چې بند ته ضرر او یو خطر پېښ نشي داسې ویل کېږي دغه بند ژمی خوښی او تړل کېږي نه علت یې څه ده اوبه ډېرې راځي او که بند اوبه هغه ذخیره کوی نشي یعنی دومره وړتیا نه لري چې ټولې اوبه ذخیره کړي نه بند ژمی د دوی په خاطر باندې نه هغه کې تړلی کېږي چې د موږ وطن دغه ځای ډېر یخ دی وخت چې یخ دی که اوبه کې وتړو دغه اوبه د بند دیوال نه تقریبا 10 متره دننه په تونل کې ننوځي ژمی د 25 د هوده پورې د بند ته سابق کې بیخي اجازه نه وه چې وتړلی شي که به بند بیخي خوش پورته کېدم نه تړه په خاطر د یخسوس چې دغه بند یخسوس کو خرابي د یخسوس په خاطر باندې نه د دو په خاطر باندې چې یو بند نشته دی یو بند رسي ژمی ډېر اوبه رسي خو موږ نه جمع کوو د په خاطر چې دیوال ته تاوان پېښوي نه تړو هغه اوبه چې دغه بند ته اوس مهال راځي دغه ټول کال راځي که یوازې دغه د پسرلي یا ژمي په موسم کې راځي نه دا د ژمي اوبه دي ژمی د ژمآن منی د آخر د قوس نه د اوبه شروع وي ته دغه عملا په باندې تیری په ساور کې د اوبه وچوالی کو سابق په ساور هم رتللی خو اوس استي آخر شپې دي یعنې د عمل ته آخره پورې اوبه رتلی شي بیا اضافه اوبه نه لري نور استي بیا خلک هلته دا اوبه د سریاب نه سرچشمه اخلي د جغتو په ولسوالۍ کې د رشیدانو په ولسوالۍ کې د اوبه مصرفي په زراعت باندې دغه ذخیره د بند پاتې کېږي دغه نه غزني خلکو ته استفاده کړو دغه اوبه دغه اوس په بند کې ذخیره دي دغه تر څومره وخته پورې دلته د خلکو ته ورخوښې وي یا دوی ترې استفاده کوي دغه اوس چې د اوبه د جریان لري دا نیلونه چې وځي دا اوبه کال 12 میاشتې شي څه اوس لږه نیلم عوارض لري د عوارضو په خاطر باندې که عوارض نه وي هم داسې څه اوبه ځکه دغه ساحه هغه نه لري د کاریز نه لري چینه نه لري دا د غزني صاحب پورې د خوجمارۍ په ولسوالۍ کې په زراعت باندې مصرفي رول اساسي خوشاول د بند دوه وخته دي یو هغه اوبه دي چې څړمونه پرچاوه کې چې هغه د په حساب د خاکاو د خلک د غزني خلک ورته وي خاکاو د غنمو په موتی وي اول غنم چې په وي د پرچاو په وبونی وي اوس موږ پرچاو ته وبنه پریږدو د نیلنه ورخ شو چې دا تقریبا 340 په مخ کې د وب مو وتاړلې یو دا وبدي دا اضافي وبدي یو د جاوزو په لاسو نه 15 پورې 24 انچ یو 15 انچ د غنیله ورخوشي د شپږ شپې د پوره دوه د پوره چې د خلکو غنم په ګل بونی وي د ګلاو به ویلي چې غنم اماغه وب وخوري استي بیا هغه تراسي د سامار تراسي او یو د میزون وبدي په لاسم د میزون به د بند نیمه خوشو په جاوزو کې نیمه خوشو په 15 لاسم د جاوزو یا په لاسم د جاوزو خوشو نیمه خوشو نیمه پرېږدو په لاسم د میزون خوشو چې د غزني خلک کخت په باندې وکړو محترمه که راته ووایاستئ په ټوله کې تاسو له اسلامي امارت نه او سرمایه‌دارانو نه لکه څنګه چې لیدل کېږي دلته شخصي سرمایه‌ګذاري نه ده شوې تاسو غوښتنه له دغو خلکو نه څه ده
د اسلامي امارات نه موږ د تیر حکومت نه په ور باندې د بیخي عریضې په شاید په ریاست او په وزارت کې ځای نه وي دا عریضې کړي دي د اوس فعلا په بانک کې بالکل زه دا ځای نه لرم اول د خپل چې ووسم او کې یو توک نه لرم چې کله سیل رسي په موټر کې ورته ناستم نو د امارات نه د دغه اسلامي امارات نه د خواهش دی چې په بانک کې لږ سرمایه گذار یا تجار دل یاري یا د خپل او کې د تمام عریضې کړي دي چې وټاکونه جوړ کو یو څو نفر دلته کې ووسو د پارکونه جوړ شي یو دوی دونه کخته یو کې ډیر عایدات د جمعې په ورځ باندې خلک رسي دلته داسې به سرنوي هیڅ ته اداره څوک نشته چې راهنمایي ورته کوي دلته ما کې نه دلته کې نه هیڅ شی نشته نو دو په خاطر باندې موږ د اسلامي امارات نه د خواهش دی چې نظامی کسان او ملکیت باندې لپاره کې اضافه کو او دغه پارکونه کې د کوم شرکت لري یا د خود دولت لري دغه پارکونه جوړ کو او لږه هغه دیوال ترمیمات غوړي هغه دیوال په ډیر اندک شي باندې جوړي اوس موږ د خپل چاندا ورته شروع کړی په ولسم چاندا ورته شروع کړی چې موږ خو خوره وچو چې سیل روشي بیا به داسې په جویر پورته کو چې د غونډ ولایت غزنی به یوسي خو موږ اوس د خلکو د عام خلکو نه د قانون نه د غریب خلکو نه چاندا باندې پیسې ټولو چې غوته خوره وچو نو دا کې اسلامي امارات موږ دغه وکړو لطف وکړو مهرباني وکړو چې په د بند باندې لخر شروع شي یا لخر کې وکړو د موږ وټاکونه او دغه مشکل چې موږ بند کې لرو درته جوړ کړو ډیره مننه به ډیره زیاته مننه خیر تاسو نه ډیره مننه دا جنت وطن دا جنت وطن دا جنت وطن دا جنت دا جنت دا جنت وطن درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ موږ دلته د بندي سلطان تاسو د موږ شاته د بندي سلطان دغه کاسه وینئ کوم ځای کې چې اوبه ذخیره کیږي دلته ډیری خلک راغلي دي دوی د سیاحت لپاره د چکر لپاره راغلي دي په دغو کې د غزني ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د ځوانانو عمومي مدیر محترم زاهد صاحب هم راغلی دی دوی به په لومړیو کې خپل ځان مکمل راوپېژني او بیا به وروسته ورسره نورې خبرې لرو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم خپله سید جلال زاهد یم د غزني ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند د ځوانانو چارو عمومي مدیر مسؤل چې دلته راغلي یو غواړو چې د سلطان صاحب له بند څخه لیدنه وکړو تاسو چې دلته نن راغلي یاستئ له دغه بند نه هغه برداشت څو دغه ساحې څومره خوند درکه او څومره مغه ذهني ستړیا راپه شوه نو که په ټوله کې درته ووایم زه په واقع خپله متاثره وم هغه دا و چې له یو خطرناکې داسې دورې راوتلي وو موږ چې موږ په اوسط ډول 300 ځوانان له لاسه ورکول 300 خویندې زموږ کونډیانې کېدې او په زرهاو ماشومان په اوسط ډول د ورځې یتیمانان کېدل بې سرپرسته کېدل پراخې په زرهاو میندې او پلرونه وو چې خپل زامن به له لاسه ولې نن الحمدلله داسې حالت ته رارسېدلی یو چې خلک چکرونو ته راځي دا په دې معنا چې افغانستان یو امني مرحلې ته راوتلی دی اوس خلک له هرې مرحلې استفاده کوي تاسې وګورئ ځوانان دي سپین ږیري دي له لرو ساحو څخه راغلي دي غواړي چې دلته چکر ووهي دا په دې معنا چې الحمدلله یو اطمینان شته ده امنیت ده هیڅ ویره نشته هیڅ ډار نشته همدا باعث ده چې همدغه ځوانان غواړي سیاحت وکړي بندونه وویني ساحې وویني غرونه وویني نو زه فکر کوم الحمدلله دا به ټوله معنا دا وي چې امنیت ته غواړي چې له امنیت او له سوکالي او له امن افغانستان خلک دلته ژوند نو زاهد صاحب محترمه لکه مخکې موږ هلته ولیدل د اطلاعات او فرهنګ محترم مدیر صاحب هم راغلی ده چې موږ له دوی سره مرکې لرو تاسو که څه هم دولتي کس یاست ولې یو عام افغان یاست له امارت نه چې دلته اوس الحمدلله امن ده موږ کولی شو خپلو سیمو ته لاړ شو موږ چې اوس ولیدل له ډېرو درو موږ راتېر شو یعنې دا لکه تاسو چې ویل مخکې دا شی امکان نه و تاسو له دولتي چارواکو په خاص توګه وزیر صاحب محترم او نور اړوند ادارو نه غوښتنه څه ده په دغه بند کې د ځوانانو لپاره نور څه شته اړتیا نور هغه ځوانان راجذب کړي او دوی دلته سیاحت ته راشي بله لکه څنګه چې تاسې وویل موږ په خپل البته د ځوانانو مدیریت په ټوله کې
د امارت د حکومت او د ملت ترمنځ یو د ارتباط پل ده. د ځوانانو مشکلات، د خپلو ځوانانو د خپلو خلکو مشکلات تر دولت پورې رسوي او د دولت هغه بعضې غوښتنې چې دي یا په ټوله کې کوم خدمات چې دولت ځوانانو برخه کې وړاندې کوي هغه دوی ته عرضه کوي. نو په دې اساس که لکه څنګه چې تا وویل موږ هم د ملت برخه او هم د حکومت برخه یو. د ملت له برخې له ادرسه د ځوانانو د برخې له ادرسه مو له حکومت څخه دا غوښتنه ده البته لکه څومره چې اوس په ځوانانو باندې کار کړی دی، اوس یې څومره توجه ورته کړې ده، ځکه چې زه په خپله چې کله راغلی یم دا درک کولی شم چې امارت اسلامي امارت اوسنی حاکم نظام څومره ځوانانو توجه کړې ده. تاسې خدمات یې وګورئ، که هغه د ورزش په برخه کې وي، که هغه د تعلیم په برخه کې وي، که هغه د صحت په برخه کې، په هره برخه کې. په همدې برخه کې موږ له وزارت څخه ښاغلی وزیر صاحب مولوي خیرالله خیرخوا صاحب راغلی و، هغه په یو خبرو کې دا هم وویل چې موږ به انشاءالله دلته د افغان تور په واسطه البته د کومې کشتیانې راوړو تر څو دلته سیاحین نور هم راسي، هغه څوک چې غواړي. بیا آبادې بیرته جانان جانان وطنه، بیا آبادې بیرته جانان جانان وطنه. د پر مخ تنګ په لوري چټک روان وطنه، چټک روان وطنه. درنو لیدونکو موږ بیا هم په دغه بند سلطان سیمه کې دلته لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ولیدل ډېری خلک راغلي دي چکر لپاره، تفریح لپاره. دلته یو بل ځوان موږ سره ولاړ ده، ورځو ده ته چې دوی له کوم ځای راغلي دي او دلته ورځ یې څرنګه وه. سلامونه، ستړي مه شئ ورور. مننه، خیر اوسې، ژوندی اوسې. نوم واخلئ، تاسو له کوم ځای دغه سیمې ته راغلي یاست؟ زه په خپله د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ د همدغه بند سلطان د سیمې یم. ډېره مننه. که لومړی دا راته ووایاستې تاسو دغه سیمې ته د ملګرو سره راغلي یاست، تنها راغلي یاستئ او دلته دغه ورځ مو څرنګه وه؟ زه په خپله د 4-5 ملګرو سره راغلی یم د چکر لپاره تر څو د دغه سیمې څخه سیاحت وکړم او چکر ووهم د ملګرو سره. دلته معمولا تاسو خو دغه سیمې یاست، تاسو به ډېری وخت دلته راځئ. دلته له نورو کومو سیمو خلک راځي او دلته یې ورځ یعنې دغه چکر او تفریح او هغه امکانات دلته شته نشته، څرنګه دي؟ دلته خو د ډېرو ولایتو څخه خلک راځي، خو د نورو ولایتو په نسبت باندې د زموږ د خپل ولایت میدان وردګ ولایت، د غزني ولایت، د کابل ان داسې د ننګرهار څخه هم خلک راځي، د نورو ولایتو څخه هم خلک راځي د چکر لپاره. خو دلته داسې خاص امکانات نشته دي چې لکه څنګه چې دغه بند سلطان ډېره پراخه ساحه ده، ښه ساحه ده، خو حکومت دومره خاصه توجه نه ده ورته کړې. د جمهوریت په پرتله باندې د امارت په دوره کې د سیلانیانو شمیر بیخي زیات شوی دی. نور کله د جمهوریت په وخت کې دومره کسان نه راتلل، اوس بیخي شمیر زیات شوی دی، ان د هغې د جمهوریت په پرتله 3-4 چنده شوی دی. د ډېرو سیمو څخه خلک راځي دلته. موږ ولیدل بند ساحه ډېره پراخه ده، ولې شنې ساحې یا ونې دلته ډېرې کمې لیدل کېږي. نور هم داسې کومه خاصه پانګونه نه ده شوې. تاسو د دولت نه، د اسلامي امارت نه او په عین حال کې هغه خلک چې پیسې لري سرمایه‌دارانو نه غوښتنه څه ده؟ زمونږ غوښتنه له پانګوالو او یا د مسؤلو چارواکو څخه دغه ده تر څو دغه ځای ته توجه وشي، ځکه دغه ځای ته ډېر زیات شمېر کسان راځي، تر څو هغوی نور هم دغه ځای ته توجه زیاته شي، تر څو شمېر یې زیات شي. دلته باید د ښېرازۍ دپاره یې چارچاپېره اوبه لري چې باید د ښېرازۍ دپاره یې ونې کېنول شي، باید پټي جوړ شي، دا ځایونه شین شي او کښتۍ راوستل شي. نور داسې څه چې هغه په ولاړو اوبو کې د خلکو د ستیري دپاره وي یا د هغې د تفریح دپاره وي، هغه امکانات باید ټول دلته راوړل شي. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې، ژوندی اوسې. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، تاسو موږ سره پاتې شئ. موږ په دغه بند کې یو او تاسو ته به نور خلک هم وغږوو، نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. موږ دلته یو بل ځوان سره مرکه کوو. دلته 2 ځوانان ناست دي، فکر کوم دلته د تفریح لپاره راغلي دي. ورځو له دوی سره مرکه کوو چې دوی له کوم ځای نه راغلي. سلامونه وروره، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. نوم دې واخله، له کوم ځای نه راغلي یاست؟
یاستئ تاسو نو طبعا دلته ډېر راځئ څومره دغه ساحه درته جذابه ده څومره دغه ساحه تاسو په هغه ستړیاو را په کولو کې مرسته کوي ساحه خو ډېره خوندوره ساحه ده بس نو چې هر کله موږ په خپله سیمه خپل کور کلي کې یو څه زړه په تنګ شي بس همدغه سیمې ته ځان را رسوو د خپلې ستومانۍ د رفع کولو دپاره بس نو یو ډېر خوندور ځای دی خو بس دا ده چې دا شاوخوا ته نورې غونډۍ چې کومې دي دا داسې ښې شنې نه دي بس نو هغه یو یو څه ډېر خوندور دی دلته خو صرف اوبه دي او د غونډۍ خړې پړې دي نو چې دا یو څه شنې شوي وای یو څه نیالګي پکې کېنول شوي وای نو ډېره به نوره خوندوره شي ډېره زیاته مننه خیر درنو دوستانو دغه د بند سلطان هغه ځای ده چیرې چې اوبه پرچاویږي یا اوبه خوشې کېږي مهرباني وکړئ صاحب دغه هغه ځای ده چیرې چې اوبه د بند نه خوشې کېږي یا پرچاویږي حاجي صاحب محترمه دغه هغه یې تاویږي په دې باندې د اوبو اندازه کم او زیاته کېږي چې د بند جوړ شوی دی یعنې د هغه امیر حبیب الله خان په وخت کې د بند جوړ شوی هغه ماشین دی هغه اوس ډېر زوړ دی موږ دغه ماشین چې خور شوی دونه کار اخلو دا د ظاهر خان ظاهر په وخت کې ورته نصب شوی دی هغه د خود سابق د بند دی دا وروسته د ظاهر په وخت کې چې ترمیمات شوي دي دا ماشین یې پسې اچولی دی جوړ کړی دی هغه یعنې پخوانی ده او دغه هغه پخوانی دی یعنې د هغو تقریبا د هغو به کې 116 کاله دو به کې څلوېښت پنځه څلوېښت یا 50 کاله به کې دا نصب شوی دی دا خو اوس فلحال فعاله دي دواړه فعاله دي صرف هغه دغه دی چې د هغو د اوبو ضایعات ډېر دي دا اوبه دله نه وباسي دواړو نه کار اخلو په ډېرو اوبو کې د هغو نه کار اخلو په کم اوبو کې چې اوبه کمې وي کمبود پیدا کړو چې اوبه ضایع نه شي بیا یې دونه کار اخلو دغه بند نه خو برق نه تولیدوي نه دا ځکه دایمي اوبه نه لري که د عمل تا آخره پورې اوبه دي بیا با د غوستي ته منې پورې اوبه نه لري اوبه یو چیز دي اوبه تړل کېږي نه پرچاوي بندېږي اوبه په باندې دي بیا اوبه نشته دي داسې اوبه نشته چې برق ورکړو ډېره مننه خیر دی د ملي تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لکه څنګه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت محترم وزیر صاحب مولوي صاحب خیرخوا دلته راغلی ده له دوی نه به وپوښتو چې دغه ضد یې د سفر موخه څه ده بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي علی رسول الکریم موږ خو مخکې ویلې موږ چې غزني ته راتګ موږ هغه د خپل تاریخي آثار او فرهنګي چې کوم هغه آثار دي په هغه کې د هغه نه لیدنه وکړو د هغه د حفاظت لپاره یې لارې چارې ولټو او په عین وخت کې بیا موږ بند په دې خاطر راغلو چې دا شونې د ګرځندوی ریاست افغانتور مثلا شرکت دی نو موږ وګورو چې دلته د چیش لپاره دغه ضروریات څه دي او موږ په هغه کې څه کولی شو مثلا او د ګرځندوی او د افغانتور دپاره په دغو ساحو کې د فعالیت څه دغه شته نو تقریبا په دې بند په لیدو سره دوه درې شیان چې موږ ملاحظه کړله یو دا دی چې دلته ډېر خلک راځي خو د هغه دپاره فلحال د زمینه د سیاحت لپاره ډېر څه کمبوتات لري یو مثلا دغه دلته په بند کې چې دی ډېرې اوبه دي او اکثر وخت دا اوبه دلته وي کښتۍ باید وي چې خلک راځي سیمه د تفریحي سیمه دي او هغه د افغانتور د خاص یو د شرکت د خاصه کښتۍ ورته برابرې سي دومره دا چې دلته یو موظف څوک باید وي چې هغه خلکو ته هدایت وکړي چې ممنوع ځای وروښیي چې دلته ځه دلته مه ځه موږ واورېدل چې په څو موده کې دلته څو کسان دلې غرق شوي دي هغه په دې خاطر باندې چې یو محافظ څوک نشته چې څوک ورته وایي چې دلته ځای ته ولاړ سه یا مه ځه او بله مسله چې دلې دغه د درختو ده چې دې خوا کې پخوا دلته ځنګلو تقریبا هغه چې پخوا چې ضایع شوي دي یا وال شوي دي نو هغه بېرته دغه دپاره دغه چې اوبه یې په بغل کې دي د یوې سولر یا د یوې شمسي د په واسطه باندې دلته ډېرې درختې کېدلې چې دغه یوه ساحه او بله ساحه داسې د یو تفریح ځای شي چې هغه د ځنګل غوندې او درختې په یو بغل کې ورسره
کوشش وکړي لکه پخوا چې وي نو خلک به راځي سیم خلک دلته راځي نو زموږ اصلي دغه لیدنه دا وه چې څه کولی شي په دا کې موږ وکړو نو موږ به انشاءالله د نورو ادارو سره په همکاري باندې موږ غواړو موږ چې دغه ځای داسې په هر شي څوک راځي نظم هم موجود وي چاته ضرر هم پکې ونه رسېږي اسلامي امارت ته عواید هم راځي او عین وخت هغه عواید په دې شکل باندې چې هغه بېرته د خدمات وړاندې کړي خدمات هم نشته پلاستیکونه او کچري او شیان غورځي څوک دا نشته چې هغه ورته وایي هغه په اوبو کې بېرته ځي یعنې ګډوډي پکې ده د دغه ګډوډي د مخنیوي دپاره څه کسان باید مواظب شي چې د دغه مخنیوي هم وکړي امارت ته یا د عواید راجمع کړي عواید بېرته خدمات ته وړاندې کړي چې د خلکو دپاره نور د خوښۍ او د سیاحت دپاره زمینه برابره کړي وزیر صاحب محترم لکه څنګه چې ګرځندوی سیاحت اوس په نړۍ کې یو ډېر مهم سکتور ده د دولت لپاره د عایدو یوه مهمه سرچینه ده تاسو لوی شرکتونو لویو پانګوالو ته څومره ډاډ ورکوئ څومره زمینه دلته مساعده ده لکه څنګه چې پخوا داسې ویل کېدل دغه ساحه د دولت تر کنټرول لاندې نه وه او څوک نه شوی راتلی اوس امن ده دغه ساحې ته هر څوک کولی شي راسي تاسې په لویه کې لویو تجارانو هغه څوک چې مثلا د غزني نه دي له کابل نه یا بل ځای نه دوی راسي دلته پانګونه کوي او په لویه کې هوټلونه جوړ کړي او پارکونه جوړ کړي ځکه دا اوبه دایم دي او ټول کال دلته بهیږي هغوی لپاره څومره سهولیات او څومره ډاډ ورکولی شي ولا موږ خو پر هغوی باندې مخکې هم نقل اوس هم غږ ورباندې کوو موږ په دغسې برخو کې لکه د هوټلونو جوړول یعنې چې هغه کې لږ زیاته سرمایه ګزاري کېږي موږ غواړو چې خصوصي سکتور سره په ګډه دا کار مخته بوځو ځکه موږ ته معلوم دی چې هغه څه کارونه چې دي موږ فعل هغه خدمات کولی شو د افغانستان شرکت دی هغه د خپلې بودیجې مطابق کولی شي مطلب کښتۍ جوړې کړي راوایستې یو بند ته یو کوم ځای کې یو زانګو جوړې کړي کوم ځای کې یو درختې ایښوی ولي او دغه دپاره د اوبو زمینه برابره کړې او د تفریحي ځایونه د دې دپاره کوشش کولی چې د هوټلانو جوړول دا مخکې هم موږ وړاندیز کړی وو چې خصوصي سکتور ته په دې کې پانګونه ور ورکړو او سوي هم زموږ ته پیشنهادونه سوي دي د بند امیر په باره کې سوي دي د کونړ په باره او نورستان باره کې سوي دي زموږ سره پراته دي پر هغه کار روان دی همداراز دې ته موږ دعوت وو چې هر هغه د سیاحت ځای چې وي هلته خصوصي سکتور ته ور ورکړو چې هغه په شریکه د امارت سره دوی خپله هغه ځای کې خدمات وړاندې کړي او د هغه څه عواید راځي دوی ته خپله حصه ځي امارت ته خپله حصه ځي راځي او عین وخت کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي چې خلک راځي دا کوم د دوی کوم ساحې ته راځي د هغه دغه وسعت یو په دوه سي او هغه کوم ځای چې دی هغه نظافت او هغه خوش کوم چې شینګړتیا او ښکلا وي هغه زیادت په هغه کې راسي ډېره زیاته مننه خیر شه مننه د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو دا و له غزني ولایته د دغه ولایت په بند سلطان باندې ځانګړی راپور هیله ده چې د خوښې او پاملرنې وړ مو ګرځېدلی وي تر بیا او بل دغسې راپورونه درنه اجازه غواړو ښاد ودان او بریالي اوسئ